پاکستان وارخطا افغانستان پاکستان سره سکول غواړي پاکستان د تباه کېدو په طرف دا چې څنګه ولې مطلب تر پای را سره وګورئ. ګران لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د پاکستان یو پخوانی سفیر وایي چې د افغانستان حکومت پر کونړ او کابل سیند د 14 اوبو بندونو جوړولو پلان لري او که چېرته دغه بندونه جوړ شي نو پاکستان بل ستر بحران سره مخ شي. د رسنیو د راپورونو په وینا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه وایي چې په پاکستان کې اقلیم او ښاري ژوند د بدلون په حال کې دی او ډېرې سیمې د خپلې اړتیا وړو به د کابل له سیند څخه تامینوي. هغه وایي چې افغان حکومت په کابل او کونړ سیند باندې د 14 بندونو جوړولو پلان لري او که چېرته دغه بندونه جوړ شو نو پاکستان بل ستر بحران سره مخ شي. رستم شاه هم دا راز د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړې ده چې د هند په څېر د افغانستان سره هم د اوبو په سر یو لړ هوکړې وکړي تر څو په پاکستان کې د راتلونکي بحران مخنیوی وشي. د یادولو ده چې پاکستان له تېرو 16 لسیزو راهیسې د افغانستان اوبه وړیا کاروي او همداراز په یادو سیندونو د هر ډول پروژو د مخنیوي په لړ کې تر هر حده پورې ځي تر څو پاکستان ته د دغو اوبو د ورتګ مخنیوی ونه شي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې او تر ډیره د افغانستان جګړه د اوبو جګړه ګڼل کیږي. بل لوري ته هند بیا له پاکستان سره د اوبو په سر هوکړې لري خو له هغه پرته هم هند هڅه کوي چې د ډیرو اوبو مخه ونیسي او بل خوا ته ازا اشرف غني ویلي چې نور به زموږ اوبه ګاونډیو هیوادونو ته مفته نه ځي او د اوبو مهارولو خبره یې کړې او غني بار بار ویلي چې د افغانستان اوبه له تیلو او ګازو قیمتي دي او پاکستان هم د غني له دې خبرو وروسته پوره وارخطا دی او خپلو تلویزیوني بحثونو کې په دې موضوع غږیږي او د پخواني سفیر دا خبرې ښه مثال دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.